موږ په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د خښتو بټۍ ته راغلي یو. د سپین ږیرو تر څنګ ځوانان تنکي ماشومان په شاکه کارونو مصروفه دي او دلته خښتې چې اکثره یې د بټۍ د مالکانو څخه پیسې اخلي او هغوی سره په ګرو باندې کار کوي. احوال به هم واخلو او دغه مرسته چې د همیشه بهار پروډکشن لخوا هغوی سره شوې د هغوی لپاره برابره شوې هغه هم ورته وسپارو. ته چې اوس دا کار کوي که نه ته اوس سره مخکې پیسې اخیستې که نه؟ دا مخکې نه اخیستې دي څه مرستې دپاره اخیستې وي مخکې نه پیسې بس دا چې کار کوو بس هغه دغه کوي څه د ضرورت د اندازې نه چې ضرورت هم پرې نه حل کېږي خو بیا هم راخلو څه نه څه ژوند پرې روان. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای تعالی پر سپېڅلې او تلپاتې نامه د همیشه بهار درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. حمید الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو لیدونکو هیلهمن یم چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په ښې او خوشحالۍ سره تېرېږي. نن نو د همدغې مبارکې میاشتې 20مه ورځ ده او زه نن ډېر زیات خوشحاله هم یم. دا ځکه چې موږ په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د خښتو بټۍ ته راغلي یو. دا چې په دغې بټۍ کې زموږ هیوادوال زیاتره کار کوي د سپین ږیرو تر څنګ ځوانان تنکي ماشومان په شاکه کارونو مصروفه دي او دلته خښتې چې اکثره یې د بټۍ د مالکانو څخه پیسې اخلي او هغوی سره په ګرو باندې کار کوي او مخکې ترې پیسې اخلي او بیا د هغوی د پور د خلاصولو لپاره هغوی سره په ګرو باندې کار کوي. نو د هغو کار ډېر زیات ثقیل او دروند هم دی او موږ خوشبختانه باید ووایو چې په دغې خپرونه کې د همیشه بهار پروډکشن د مشر او رئیس قدرمن وحیدالله عمري چې فعلا په امریکا کې اوسیږي او مسافرۍ شپې ورځې تېروي د دوی لپاره یې صدقه وکړه. 4 کورنیو لپاره موږ ته د خوراکي موادو پیکیج برابر کړي چې یو څه دغه شپې ورځې پرې په خیر سره تېرې شي. نو د دغې ژوند ډېر زیات سخت دی، مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دی. ورځو هغوی سره به خبرې اترې هم وکړو چې تېرې شوې روژې په څه ډول وتلي دي. احوال به هم واخلو او دغه مرسته چې د همیشه بهار پروډکشن لخوا هغوی سره شوې د هغوی لپاره برابره شوې هغه هم ورته وسپارو. نو هیلهمن یم چې تر پای راسره پاتې شئ.
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو. نو ټکه د غرمه هم ده، روژه هم ده او ګرمي هم تازه شروع شوې ده. تاسو ګورئ چې تنکي ګلالي ماشومان تر څنګ ځوانان او زموږ هېوادوال دغه چې تاسو ګورئ په دې بټۍ کې خښتې اچوي. نو طبعا په دې ګرمۍ کې او بیا په دې حقه روژه کې خښتو اچول یو څه ډېر سخت وي، ځکه دوی بل کار نشي کولی او اکثره دلته د ورونو د ټیکهدارانو څخه د بټۍ د خاوندانو څخه پیسې مخکې خوړلې وي، نو دوی ورته خښتې اچوي تر څو هغه خپل پور خلاص کړي پرې او خپل ژوند پرې روان کړي. دغسې ګلالي ماشومان هم دغلته چې دی په بټیو کې تاسو ګورئ چې څوک خښتې اچوي، څوک چې دی دغه نور غونډارې ورته جوړوي د خښتو لپاره. نو دغه ژوند ډېر سخت ژوند دی، د مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند دی او بیا په دې حقه روژه کې د خښتو اچول هم ډېر سخت دي. نو دلته یو ورور تاسو ګورئ چې اوس هم دغه خښتې اچوي، په دې حقه روژه کې لګیا دی. نو ده سره به خبرې اترې وکړو چې څومره وخت کېږي دغې بټۍ کې دا کار کوي او روژې سره څنګه دی، ژوند یې څنګه تېرېږي. السلام علیکم وروره، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. روغې جوړې په خیر تکړې لرې ده، شکر دی الحمدلله. ښه خو دی، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله؟ شکر دی، وخت ساعت دی تېرېږي. څنګه روژې سره؟ بس ښه انشاءالله، نو ګزاره ده کېږي، وخت ساعت دی تېرېږي ورسره. ډېره مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې ګل آغا. ګل آغا وروره، دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دې بټۍ کې کار کوي ته؟ یاره یو لکه موده خو ډېره کېږي، خو دلته چې راغلی یم خو کافي دغسې یو 2 کاله کېږي دلته راغلی. 2 کاله؟ نه یعنې مخکې هم خښتې اچولې که نه؟ مخکې مې هم خښتې اچولې وو، بس مجبورۍ د لاسه لګیا یې خښتې اچوو. مخکې چېرته وې؟ مخکې په دغه کې وم، پاکستان کې وم. پاکستان کې هم د خښتو کار دې کولو؟ او هلته هم خښتو کار کولو، د کډوالو معامله کې راغلو. دا راته ووایه چې پاکستان کې پکې شل شوه که نه؟ نه مړه چېرته شل شوه، بس همدا ژوند زندګي ده تېرېږي. دلته چې رالو شکر دی زندګي ښه وه، خو بس څه مرستیا راته پیدا شوه. ماشومان مې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته شول. د سرحد ولسوالۍ کې مې یو څو اپرېشنونه ورته وکړه، خو بس د غریبۍ د وجې نه کېده. بس اوس څنګه ناروغان اوس څنګه دي؟ ناروغان دغه یو 4-5 میاشتې کېږي چې وفات شوه، ښځه مې وه او لکه مجبوري وه ډېره زیاته، یو بل نه زیات پکې قرضداري شو. کینسر ناروغي خو داسې ناروغي ده چې په عادي دغو باندې نه کېږي او دې وجې نه له خرابې بس راغلو بټۍ ته، دلته پراته یې پیشکي مې هغسې ده. راته ووایه چې اوس ژوند څنګه تېرېږي؟ اوس چې دا روژه هم ده او دا خښتې اچول هم یو څه سخت نه دي، او کور کې مې یوازې ماشومان دې وفات شوي دي. دا راته ووایه چې کور کې د پخلی دا شیان څنګه کوي؟ یاره نو بس پخلی سخته ده، نو ګزاره کوو، نو بس کله یو سره او کله بل سره، بس وخت ساعت دی تېروو، ژوند دی زندګي ده تېرېږي. نو یعنې مشکلات خو شته دی ډېر زیات. دغه تاسو چې کوم کسان مصروفه دي ماشومان، دا دې خپل دي که نه؟ دا یو مې ورور دی، 2 ورونه، دا یو مې ورور را سره لګیا دی، دا هم بس د مکتب نه راوستی دی، بس ژوند زندګي لږه سخته. او دا یو مې زوی دی او هغه خو مې لور ده، خو بله 2 بچیان دي. دا خو فکر کوم چې معذور هم دی که څنګه؟ دا معذوره دی او معذوره دی. دواړه یو رقم دي، غبرګونکي دي که څنګه؟ نه دواړه یو رقم ته دي، خو غبرګونکي نه دي. دواړه معذوران دي؟ دواړه معذوران دي. نو خبرې نشي کولی؟ نه داسې خاص خبرې نشي کولی، په خبره داسې لږ پوهېږي خو لږه ویلی نشي څه، او دواړه نشي ویلی خبرې. فقط نه 2 ماشومان دي؟ نه 3 ماشومان دي، یو بل هم دی او هغه وړوکی دی، د غېږې ماشوم دی. چې کله بارانونه یا بادونه وي دلته به ژوند څنګه وي؟ ځکه دا کار خو به کېږي هم نه. بس دا خو داسې کار روزګار دی چې دا خبره مزدوري کې پکې لګیا یي، نو څه نه څه لکه ټیکهدارانو د خوا نه را رسېږي چې بس کار روزګار نه وي، بس ناست وي خلارې په کور، بس پیشکي د قرض ترې نه اخلو، خورو چې څه وخت بیا کار شروع کړو بېرته یې واپس رانه کټ کوي. ته چې اوس دا کار کوي که نه، ته اوس سره مخکې پیسې اخیستې که نه؟ دا مخکې نه اخیستې دي، څه مرستیا دې فار اخیستې وي مخکې نه پیسې، بس دا چې کار کوو بس هغه دغه کې څه ضرورت د اندازې نه چې ضرورت هم پرې نه حل کېږي، خو بیا هم راخلو څه نه څه ژوند پرې روان دی. نو مطلب ته اوس څو قرضداره یې بټۍ والے؟ دلته کافي قرضدار یم، ځان ته دا نه دی، داسې نور هم دي کافي قرضونه دي. بیا هم په مجموع کې لکه څو؟ مجبور خواشه تقریبا 90,000 روپۍ دي. 90,000؟ خو دلته خو مې لږې کمې راغلې، خو لږه ماماګان نه یو بل نه دغسې قرضدار یم. نور خوراکي مواد کور کې شته خلاص شوي دي؟ یاره نو بس دغه خبره دی، یو ورځ 2 شته دی، باقیه خو څه درک نه لګېږي، باقي الله مهربانه دی.
ګوري څه کېږي مخکې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د روژې مبارکه میاشت ده، د خیراتونو میاشت ده، د صدقو میاشت ده. په دغه بټۍ کې ډېری هېوادوال زموږ چې موږ ولیده اوس یې موږ ګورو مستحقه دي، ناچاره دي. څه کول پکار دي پیسه دارو ته، شتمنو ته، تر څو په دې حق روژه کې باید هغوی سره څه وشي؟ کول خو دا پکار دی حق روژه رقم صدقه زکات څه د هغې نه باید چې د غریبانو ته ورکړي. هر سړی ډېر احتاج او محتاج دی دې بټۍ کې، ټول په بد حال دي. بس خپل لکه د لاس مرزوري ده خو څه دې نه جوړېږي، داسې مرزوریان نه دي چې سړی دې نه څه جوړ کړي. بس داسې څه پکار دی چې د غریبو سره مرسته وشي، چې څه نه څه نفقه یې برابره شي. ډېره مننه، په همدې هیله خوشحاله اوسئ. کور آباد. کور مدام خوشحاله اوسئ. هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، همدغې بټۍ کې یو او دلته د یو بل کاکا څنګ ته راغلو. دا هم تاسو ګورئ چې دلته خښتې اچوي. ده سره به وغږېږو چې روژې سره څنګه دی، تېرې شوې به څنګه وتې او ژوند یې څنګه تېرېږي. السلام علیکم کاکا، ستړی مه شئ، ستړی مه شئ. ښه یې؟ الله نه شکر غواړو دې حالات کې پوه شولې څه به کوو. نوم دې څه شی دی؟ زما خاورې نواب خان. خاورې نواب خان. څنګه یې روژې سره؟ خاورې نه پیدا یې خاورې کېږو. بېشکه. څنګه یې روژې سره؟ والا روژې سره اوسه کې نو مشکله کې ده، لږه وی کور کې ګزاره جوړې، لږه خوب وکړه، پنځه وخت لمونځ وکړه، لږه تلاوت وکړه، ورځ دا روژه ته هم تېره شي او تا ته هم فایده شي. نه چا غیبت کې مشکله دي، دغه مرګ کې ناست و داسې تږی یم وایم چې 5 جامه اوبه تږی شوی یم اوسه. دا ګردې تکلیف لرم، میاشت په میاشت 1.5 روپۍ دوایي خورم. یو زوی مې د هغه په خپله مریض دی، ته د ټول بټۍ نه پوښتنې کولی شي. هغه تبرکلوز مرض دی، پېغله ځوان هلک دی، دې نه ګټه په کار نه بند دی. چې وکړو دغسې واړه کور کې ډېرې دي، تقریبا 14 نفرې دي. دا ماشومان مکتب نه وایي؟ مکتب نه وایي؟ مکتب ولې نه وایي؟ مکتب هم وایي، دلته کوم دیني مدرسه هم جوړ شوی دی، دلته هم وایي، مکتب ته هم کله ځي پوه شولې. او څور یې لږه اوس چوټي دی، اوس نه یې پرېږدو، ما راځي لږه مریض یم، ما سره کار کوی. تم قرضدار بټۍ والا نه؟ تم قرضدار یې؟ والا یې ګزاره دکان کې هم خرڅدار یې، د دې هم بوج لاندې. څومره قرض لري ته؟ تقریبا یو 45,000 روپۍ قرض هم شته دی. 45,000؟ دا به پوره کړي؟ دا به پوره شي؟ والا څه ووایم نو. هو که نه بټۍ والا نه باقي؟ او څومره خښته چې ورځې؟ خښتې څومره چې خښتې؟ والا دې باندې لږه دغه کېږي، دا یې څه نه جوړېږي، دې باندې قرض مرض نه خلاصېږي. صرف دونه کېږي ډاکټرانو اخوا دېخوا مریضات لپاره، هغسې داسې نه کېږي چې اوس بېګاله داسې حیراني دی، وړو پیسې روپۍ نشته دی. خدای حق روژه هم خوله کې دی، بېګاله زموږ په خلي وسه نشته دی. نو تاسو ګورئ چې دا کوچنی خور هم دغلته کار کوي او د مکتب څخه پاتې هم ده، ځکه مکتب صحیح نشي لوستلی. نو اوس هم فعلا په دې سره غرمه کې تقریبا د ورځې 11 بجې دي چې اوس هم په دې ګرمۍ کې کار کوي. دا وروسته به ګرمي نور هم داسې زیاتېږي، جوزا میاشت کې، سرطان میاشت کې، خو بیا هم دوی لګیا دغلته کار کوي او خپل پلرونو سره ترڅنګ یې ورونو سره خښتې اچوي. نو واقعا چې د دوی درد ډېر دردناک دی او ژوند ډېر سخت دی. راځئ موږ تاسو ته هم پکار ده تر څو په دغې مبارکه میاشت کې دوی لاسنیوی وکړو. دلته داسې ډېری کورونه شته دی
چې د ماښامي لپاره هم خوراکي مواد نه لري، د ژوند تېرولو لپاره هم چې دی ډېر وسایل نه لري، نو موږ ته پکار ده چې په دغې مبارکه میاشت کې د دغوی لاسنیوی وکړو. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. همدغې بټۍ کې یو او دلته د یو بل ځوان څنګ ته راغلو او دا هم دغه یو څه تیاري فکر کوم دا به د خښتو لپاره دغه خاوره اماده کوي چې خیشتی کړي او بیا برابره شي. نو ته سره به خبرې اترې وکړو چې روژې سره څنګه دی او څومره وخت کېږي دا په دې بټۍ کې کار کوي. السلام علیکم. ستړی مه شې. ښه ډېره مننه. ته ښه یې انشاءالله جوړ یې په خیر یې. خپله ښه یاست دی. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته واخله. نوم یې قریب الله دی. قریب الله. قریب الله جانه څنګه یې روژې سره؟ شکر دی خپله ښه یاست دی. نن تږی یې که وږی؟ مړه بس تنده او لږه خوی روژه کې نو. او تاسو کار خو بیا طبعا لږ دروند هم دی که نه؟ بس سختۍ نشته نو ژوند دی راځي. او ژوند سره به مبارزه کوي که نه؟ بس ژوند سره چې مبارزه ونه کړي کېږي هم نه. تا ته ووایه چې اوس د څه اماده کول دا څه شی دی؟ دا دې له موږ ګاڼۍ و د خښتو دپاره د خټه اماده کوو. اوس یې اوبه کوو بیا یې اړوو. دا چې یو ځل مثلا اوبه شي که نه دا اوبه کوئ څه خل سطلونو باندې؟ نه دلته اوبه راځي ورته بس په هغې باندې اوبه کوو بیا یې اړوو. بس سبا ته یې کار کوو. دا بیا څومره وخت کې اماده کېږي بیرته؟ دا بس 2-3 ساعته ټیم نیسي نو. 2-3 ساعته. دا بیا دې په غورځوئ او دا په دغې باندې دې خوا اړوو. بس راړوي او دمه په دمه بس مازدیګر په ټیم نیسي بیا بس سبا سبي راوځو او کار ته نه کوو. دا راته ووایه چې تاسو څومره وخت کېږي دې بټۍ کې کار کوئ؟ موږ یاره 18 کاله هم کېږي نو. 18 کاله. واړه پکې راګډ شو بس نو. تاسو هم پیسې مخکې راخیستې دي؟ او پیسې خو په ټولو باندې شته دلته چې بس څوک ګوري بس بټۍ له داسې کس نه راځي چې غریبه چې ډېر غریب شي او دغه شي بیچاره شي بس دې خوا راځي. دا راته ووایه چې تاسو څومره قرضداره یې؟ موږ 45,000 روپۍ. 45,000. دا به څومره وخت خلاص شي؟ دا خو خلاصېده نه غواړي نو بس خلاصېږي یو خوا نه راخله بل خوا نه بېرته خوره. دا خو ده نو بس چې باران نه شي نور هم قرضداري کېږو دې کې. کار نه وي بې؟ او که نه کار نه وي نو بس پیسې بیا راخلو او خورو نو بس نه کېږي. دا راته ووایه چې اوس خو روژه ده که نه روژې څنګه تېرېږي دې دروند کار سره؟ مړه بس شکر دی ښه دي نو بس داسې کار پکې کوو خو سختې دي. تنده او لږه دواړه شته پکې ځکه چې کار کوې که نه سړی ډېر زیات په عذابوي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مبارکه میاشت ده. څه غوښتل لرئ د هېوادوالو نه هغو چې شتمن دي چې په دې مبارکه میاشت کې باید دې ناچارو هېوادوالو سره باید هغوی څه وکړي؟ موږ د هغو نه غواړو چې د غریبو ټولو سره کومک وکړي. مبارکه میاشت ده او خیراتونه او صدقې همدو ته ورکړي او دلته ډېر زیات مشکلاتونو سره خلک مخ دي نو چې ورکوي همدو له دې ورکړي. په همدې هیله ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مننه. سلام. السلام علیکم بابا. ستړی مه شې. سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی. ډېره مننه. څنګه یې ښه یې بابا؟ شکر دی الحمدلله. صحت دې ښه دی؟ الله عزت وکړه. روژې سره هم ښه یې؟ روژې بس تېرېږي نو د الله انسان دی نو بس خدای تېروي نو. بابا نوم دې راته واخله. زین الحق مې نوم دی. زین الحق بابا. څه حال دی؟ تېره شوې روژې د باندې څنګه ووتې؟ اوس څنګه یې؟ یاره تېره شوې روژه هم ښه وه الحمدلله. ګزاره یې وکړله. که څه هم دا روژې یو څه ښه دي که نه
تر اوسه پورې چا خبره خاص ګرمي نشته ده، خو ستاسو کار دروند دی لږ. کارونه هم درانده دي او نور داسې وس هم ولاکه شته دی نوره. قسم دی زه خپل ځان کې ولاکه وسې همدغه خټه راوړم په 4-5 دمه یې راوړم. دا لږ دی، دا مشری زوی مې دی، دا معذوره دی، په بدن هم ړق وایي، زیړي والی او وینې هم ترې ایستلې ده او نوره وینه هم ور اچولې هغې کې دغسې شو او نورې 6 زنانه دي را په غاړه دي. 6 زنانه، یو دا اووه، یو ته اته، یو زه اته او یو همدغه وړوکی دی دا مې زوی دی او دا مې زوی دی. دا راته ووایه چې د ورځې په اوږدو کې څومره خښته چې یو څه وخت راوځي کار لپاره؟ یاره دغه 3 بجې د پیشنمي راوځو، 3 بجې پیشنمي کوو او راوځو کار ته. بس دغه 4 کسانو به دغه 300 روپۍ اخلو. په 4 نفرو 300؟ په 4 نفرو 300 روپۍ اخلو. دا خو بیخي کمې نه دي. والله چې څه وکړو نو دغه هم وسه ده، کوو یې نو. نه دې باندې اوس مریضي تر څنګه نور خواړه دغه ټول د کور ضرورت پوره کېږي که نه؟ یاره والله که پوره کېږي، په خدای راستۍ کې هغه نسوارو عمل کوو ماښامي کې هغې پیسې هم نه وي. په خدای جمعدار نه یې غواړو، دی هم کله راکوي او کله یې نه راکوي. ځکه ستاسو ماشاءالله تعداد زیات دی که نه، هغه هم ټول ته رسیدګي نشي کولی که نه، ټول ته به یې ورکوي. نو مړه داسې سړي ته یې ورکوي چې د هغې په زړه ننوتی وي که نه، او داسې سړي ته یې نه ورکوي چې د هغې کار کمزوری یو دغه یي. دا راته ووایه چې ته څومره بخي؟ زه یاره د دغې دوکاندار دا قاري نه دی، د دې یو 6,000 قرضدار یم. بس قرضونه هم ترې کړي، که خېټه چلو قرض نه شو ورکولی، که قرض ورکول ته هم خېټه نه چلېږي. بس د خدای په کړو کې حیران یو، نو الله دې را سره مرسته وکړي. امین. بس الله دې غیبي رحم وکړي. امین او امین. دې روژې کې دا کار واقعا ډېر سخت دی، ځکه روژه مې یو داسې سخت دی خدای راستي. ما خو چې کار ته راځم لکه قصابۍ ته چې مې بیایي داسې راته زور راکوي. نو او تا ټول عمر څومره دی؟ یاره ای به داسې 50 کالو به یم. 50 کاله. یعنې سړی باید دې عمر کې قرار کښېني، ذکر وکړي، اذکار وکړي، تلاوت وکړي که نه. خو بالکل بس څه کوي، کورني مشکلات بس دا کورنۍ مشکلات دي، کور در په غاړه شي بیا به چې کور را په غاړه دی او بس دا وس نه لري. دا بېچاره زما نه زیات کمزوری دی په بدن باندې او دغه وړوکی دی، نو دا به څه وکړي. بس ماما الله دې بس غیبي رحم وکړي. امین امین. په ټولو مسلمانانو مبارکه میاشت ده، بس صدقو میاشت ده، زکاتونو میاشت ده. څه کول پکار دي شتمنو هېوادوالو ته تر څو دغسې کورنیو سره باید هغوی څه هېوادوالو وکړي. ته هم دغه وینا پکار ده چې موږ سره مرستې وکړي او لږ کومکونه را سره وکړي چې د پښو ودرېږي. دغه بټیو نه هم خدای خلاص کړي، امین. دې سختو نه هم خلاص کړي خدای پاک. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تاسو هم له موږ سره تر دې مهاله پورې دا خپرونه د پیل څخه تر دې مهاله پورې ولیده. نو دغه کورنۍ وې چې تاسو یې دردونه او مشکلات تر څنګ د نورو وروڼو خبرې اترې واورېدې چې دلته ټول د ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نو چا په کور کې معیوبان دي، څوک چې د بټۍ د مالکانو څخه قرضداره دي. نو واقعا د دوی ژوند سخت دی، ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. دغه کورنۍ وې چې د خوراکي موادو هغه پیکیج چې د همیشه بهار پروډکشن د مشر وحید الله عمري لخوا دوی لپاره برابر شوی و، ورته مې وسپاره. نو دلته نور هم ډېری زموږ هېوادوال شته دی چې تاسو یې خبرې واورېدې، تر څنګ یې تاسو یې هغه انځورونه موږ سره ولیدل چې ټول د ستونزو سره لاس او ګرېوان وه. ټولو د بټۍ د مالک څخه پیسې مخکې اخیستې دي او خوري چې کله هم دلته باران وي، باد وي، دوی کار بیا نه کېږي ځکه په باران کې او تر څنګ باد کې دغه کار امکان نه لري چې وشي. دوی بیا اکثره چې د پیسې مخکې راخلي او خوري، خو چې کله بیا اسمان صاف وي او د کار وخت وي بیا دوی کار کوي او علاب دومره کوي چې د هغوی کار خلاصوي او د هغوی هغه پور ادا کوي. تقریبا په ټول هفته کې اله 1500 1400 1300 اله 1400 پورې دوی مزدوري کوي. دغه مرسته د واحد الله عمري له خوا نه دوی لپاره صدقه شوې وه چې موږ هم دوی ته وسپارله. الله دې بس هغه د رالېږلې صدقه په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. نور هم زموږ ډېری هېوادوال شته دی چې مستحق دي، د لاسنیوي وړ دي.
نو موږ ته پکار ده چې په دې مبارکه میاشت کې د هغوی لاسنیوی وکړو، ورسره مرسته وکړو تر خپل وسه پورې. مبارکه میاشت ده، 10 روپۍ پکې 20 چنده ثواب لري. نو هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، د هېوادوالو خبرې اترې او دردونه به تاسو اورېدلي وي. تر یو بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه.